په خیبر کې د کوکی خلو قبایلی مشر ملک ناصر احمد د پښتون قومي عدالت جرګې میدان ته د سلګونه ځوانانو سره یو ځای ورسېده. راپورونه وایي چې نوموړي پاکستاني پوځ او پولیسو ته خبرداری ورکړی چې په 3 ساعته کې له خاورې ووځي کنه له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. د دغه مشر سره سلګونه ځوانان هم په وسلو سمبال دي او په تیارسۍ ولاړ دي. د یو بل خبر له مخې راپورونه وایي پاکستاني پوځیانو په واڼه کې د زرګونه پښتانو ځوانانو هغه کاروان تر بریده لاندې راوستی چې غوښتل یې خیبر ته ولاړ شي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د زاهد په نوم د پولیسو یو افسر په مخامخ ډزو کې څو کسان ټپیان کړي دي. د لاندو راپورونو په دوام اوري چې پاکستاني ځواکونو خیبر ته د موټرو په ورتګ بشپړ بندیز لګولی دی، خو د وزیرستان زرګونه پښتانه ځوانان په غرونو او دښتو کې پیاده خوځېدلي تر څو د پښتنو قومي جرګې کې برخه واخلي. د راپورونو په دوام د خیبر ضلع په ریګي للمي کې د نیشنل کورټ په سیمه کې پولیسو په تنظیم کوونکو او کارکوونکو ډزې کړي چې له امله یې 8 تنه ټپیان شوي چې سمدستي یې نږدې روغتون ته رسولي دي. د قومي عدالت ځمکه دا مهال د پی ټي ایم او د کوکي خیلو قوم په قبضه کې ده. په میدان کې د پولیسو موټر هم وسوځول شوي دي. بالاخره پاکستاني پوځ په منډه شو او د جرګې میدان د غورځنګ لاسته ولوېده. له یوې سختې مقابلې وروسته پاکستاني پولیسو شکست وخوړ او د پښتون قومي عدالت جرګې پینډال یا محل په بشپړ توګه د جرګې د ګډونوالو تر کنټرول لاندې راغی او له پولیسو څخه تصفیه شو. دغلته اوس د رضاکاره ځوانانو ډلې په چټک ډول د پاکستاني پولیسو لخوا د رامنځته شویو ویجاړیو په بیا رغونې بوختې او تر څو ساعتونو پورې به کېږدی ولګول شي. وروستی خبر دا چې له وزیرستانه جرګې ته پر را روانو کاروانونو بریدونو کې یو کس وژل شوی او ګڼ شمېره نورو ټپیان شوي دي. ځایي سرچینو ویلي دي چې له شمالي او سویلي وزیرستان نه جرګې ته پر را روانو کاروانونو په بریدونو کې یو کس وژل شوی او نږدې 20 کسان نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې خبریالان وایي چې پاکستاني امنیتي عسکرو پر خلکو مخامخ ډزې کوي. له سیمې خبریالان زیاتوي چې د سویلي وزیرستان ترزا سیمه کې پولیسو او اف اس سی ځواکونو پر روان کاروان برید کړی چې یو کس پکې وژل شوی او نږدې 10 کسان ټپیان شوي دي. دغه خبریالان وایي چې د میرانشاه په میرعلي سیمه کې هم د خیبر جرګې ته پر روان کاروان برید شوی چې له 100 زیات کسان پکې ژوبل شوي دي. دغه پولیسو خبریالانو ته ویلي چې دوی ته د بریدونو امر له اسلام آباد شوی. ښایي د پاکستان امنیتي ځواکونو په بریدونو کې د وزیرستانیانو مرګ ژوبله تر دې هم لوړه وي، خو په سیمه کې ټلیفوني شبکې بندې شوي او لاسرسی ورته ګران دی.